د هندي کشمیر پر شرینګر ښار کې د نوګام پولیسو په مرکز کې زوروره چاودنه شوې چې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. چارواکي وایي ډیری قربانیان پولیس او د عدلي څېړنو د ټیم هغه غړي دي چې د ترلاسه شویو چاودېدونکو موادو معاینه یې کوله. د هندي رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې چاودنه هماغه مهال رامنځته شوه چې د پولیسو تخنیکي ټیم د نیول شویو چاودېدونکو توکو د څېړنې لپاره د مرکز دننه کار کاوه. چارواکي وایي باور لري چې پیښه د همدې موادو د ناڅاپي چاودنې له امله رامنځته شوې. څو مهمې پوښتنې: ولې هندوستان کې په دې وروستیو کې چاودنې رامنځته کیږي؟ آیا هندوستان د ترهګرۍ ښکار شوی دی؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی اسماعیل زدران صاحب. زه یوسف خان لاله یم. زدران صاحب ستړی مه شئ، وخت دې په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. زدران صاحب، په تېره یوه هفته کې دا دوهمه چاودنه ده چې په هندوستان کې رامنځته کیږي. فکر کوئ ولې؟ مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ښه او صحتمند به واوسیږئ. ګورئ، په هند کې یا په کشمیر کې دا لومړی ځل نه دی. په لسګونو کاله کیږي چې هلته د مشکلاتو دا ستونزې رامنځته کیږي. ولې علت یې څه دی چې رامنځته کیږي؟ هند ولې نشي کنټرولولی دغه حالات په خپل لاس کې ولې نشي اخیستی؟ ولې هند ته دغه مشکلات جوړیږي؟ د کومې خوا نه جوړیږي؟ زه وایم چې هند سره څو وارې پاکستان په دغه اړه پاکستان سره په دې اړه اندېښنې هم شریکې کړي دي. د پاکستان یو ډله مشخصه ډله وه چې هلته ترهګریز بریدونه یې کول په هند کې، او په هند کې ډېر بریدونه وکړل. څو وارې څو کاله مخکې په ډېرې درنې چاودنې وکړه هلته په هند کې. بیا د هند له خوا نه هم ورسره مشکلات زیات شو، ستونزې زیاتې شوې. کله چې هند پاکستان دې ځای ته سره ورسېده چې خپله اړیکه ډېرې ترخې شي، هغه اړیکه بالاخره تاسو ولیده چې دوی برید هم سره وکړه. نو په دې ځای کې هند ته پکار څه ده؟ دا پکار د هند ته چې خپل حالات په خپله کنټرول کړي او دغه ترهګرې ډلې چې هلته ورځي یا د کوم خوا نه وراوړي یا هلته بریدونه کوي یا هلته چاودېدونکي توکي ږدي، د دې دپاره هند ته پکار ده چې دی خپله وڅري دغه د حالات کنټرول کړي. ځکه چې یو هېواد ته داسې ترهګرې ډلې ولې لاړې شي؟ د کومه نه لاړې شي؟ بله همدغه پوښتنه زه غواړم وکړم. کابو 10 لکه پوځ لري. هندوستان د نړۍ دوهم لوی پوځ دی، وروسته د چین څخه. د دوی وسلې، د دوی خبرې اترې، کله چې دوی بحث کوي د جنسیو باره کې مثلا را ده، ترڅنګ نور ډېری امنیتي مسایل بحث کوي، نو بېلابېلې څرګندونې کوي چې موږ دا ځواک لرو، دا قوت لرو. بیا څنګه امکان دی ولري چې په یو برخه د هندوستان کې چې البته هغه هلته د وخت څخه پوځیان هم موجود دي، یعنې کشمیر کې هغه هلته څوک چاودېدونکي توکي یوسي بیا وچوي؟ دلته د کشمیر مسله ډېره اوږده مسله ده. ما مخکې هم وویل په خبرو کې ډېره په اوږدې مسله ده چې د پاکستان او د هندوستان په دې باندې ډېر مشکلات راځي او ستونزې راځي. دلته ډېر وخت جنګونه هم کیږي. هند اوس پاکستان د دوی داسې مشکل دي په خپلو منځونو کې چې دغه استخباراتي کړۍ هلته کار کوي په کشمیر کې، د هند استخباراتي کړۍ دلته کار کوي. کله هند برلاسی شي په کشمیر کې، کله پاکستان برلاسی شي په کشمیر کې. نو دلته د هند په دې اوس حالاتو کې زه وایم چې د هند څومره پوځیان چې دي پاتې راغلي دي د چاودنو په اړه، او د دوی استخبارات هم پاتې راغلي. ځکه پاتې راغلي دي چې ولې نشي کولی چې دغه معلوم کړي چې د کوم ځای نه راغله، ولې نشي کولی چې دغه هلته چاودېدونکي توکي ویوړي، څوک یې ویسي، دا څنګه یې وړي په دغه بونډریو باندې. د دوی خو هلته پوځیان پراته دي، دوی خو هلته استخبارات کار کوي، د دوی خو ټول مقاومت هم هلته دي، ولې ورنه ویسي؟ زه وایم چې هند په دې ځای کې ډېر پاتې راغلی دی، ناتوانه دی په دې کې، باید نشي لاړ داسې بریدونه ونشي. که داسې بریدونه کېږي دغه مخنیوی ته دوی پکار دی، دوی ته پکار دی چې دغه مخنیوی وکوي. نو مخنیوی څنګه کیږي؟ مخنیوی داسې کیږي چې هلته باید دوی امنیت کلک کړي او دوی د خپله پولې د پاکستان سره په دغه پولو باندې ښه امنیتي تدابیر ونیسي او هغه هلته دوی وکولی شي چې د داسې پیښې مخنیوی وشي، او هلته وکولی شي چې هغه خپل ولس چې دی هلته د دوی د کنټرول لاندې چې د هغه ولس هوسا ژوند وکوي. دلته هند زه بلکل هم په دې کې پاتې بولم، دغه امنیت یې نه دی ساتلی. بل زدران صاحب، پیښه په هندوستان کې رامنځته شي، ویل کېږي همدغه پیښه چې اوس رامنځته شوې په کشمیر کې، چاودېدونکي مواد نیول شوي وو، بیا چې د چک او بررسۍ ټیم تللی ده په دوی باندې دغه مواد چاودلي دي. ولې مخکې له دې چې خپله د هندوستان پولیسو وایي چې په دې کې پاکستان ښکېلو یا استخباراتي ادارې
ټول خلک پاکستان ته مستقیما ګوته نیسي چې په همدغه کې پاکستان ښکیل د همدارنګه کومه پیښه چې څو ورځې وړاندې ترسره شوه ولې ستاسو له انده دغسې ده ګورئ زموږ نه دا ثابته شوې ده چې پاکستان ترهګر روزي د دې دپاره چې هم افغانستان ترې نامنه اوسېږي هم هند ترې نامنه اوسېږي نور ګاونډي هېوادونه د دې دپاره موږ شک نه کوو موږ مستقیما وایو داسې دا واقعیت دی دا د 10 کاله 15 کاله 40 کاله دوی پروژې اخلي دلته د سیمو په هېوادونو کې دوی دغه پروژې عملي کوي اوس دا ښکاره پروژه نه ده چې دا په پاکستان کې کوم مال روان کړی دی دا اوس په خپلو کویلو باندې دا پروژه نه ده دا د امریکا نه دوی پروژه نه اخلي دغه ولې ځپي همدا شی هند ته د هند دپاره غواړي چې د هند په د کشمیر کې د پاکستان دغه کومه پاکستان سره چې کوم بډر دی یا هند کوشش کوي یا هند داسې څرګندونه کوي چې دا زموږ ځای دی زموږ خاوره ده رښتیا هم دا د هند خاوره ده دوی وایي چې موږ ته ولې دا نه تسلیموي پاکستان وایي چې موږ یې نه تسلیموو دا زموږ خاوره ده بلکې دا واقعیت د پاکستان د هند خاوره ده د پاکستان نه ده خو بیا هم پاکستان په دې بنا او په دې چالو پرې باندې دغه خاوره تیر خوري او دا یې تر لاندې کړې ده دا یې غصب کړې ده تر څو وکولی شي داسې بریدونه وکوي داسې مشکلات جوړ کړي ستونزې جوړې کړي هلته په دې طریقه باندې دوی هغه وخت نه وخت 10 کاله 15 کاله نور هم دوام وکړي بیا همداسې 15 کاله نور دوام وکړي د دې دپاره پاکستان نه غواړي چې هغه سیمه امن واوسیږي نامنه کوي دا سیمه ځکه نامنه کوي په دې خاطر باندې چې هلته خو بیا د دوی زور نه رسیږي که نامنه واوسېده دلته دوی ترهګر په اسانه ورتلی شي د دوی کسان چې د دې خوا نه وي دا په اسانه ورتلی شي هلته بریدونه هم کول شي هلته مشکلات کنې هند ته اوس ګوره ما وویل چې هند پاتې راغلی دی یو چاودېدونکي توکي د یو هېواد بیا داسې هېواد چې پرمختللی هېواد دی څنګه بیا هغه چاودېدونکي توکي په دوی باندې بلاسټینګ کوي ولې وکوي ته داسې ټیمونه نه لرې د دپاره چې هغه خنثی کړي داسې ټیم باید ته ولرې په دې ټیمونه ولرې یو ټیم نه په سلهاوو ټیمونه باید ولرې چې داسې چاودېدونکي توکي وي هغه هلته دا خنثی کوي په څه طریقه یې خنثی کوي څنګه د پلان شانډ کو خو دا هند په دې کې پاتې راغلی دی دا د هند نه کمي ده باید دغه مخکې بله خبره کومه زه وایم چې داسې پرمختللي هېوادونو دپاره په کار څه دي دغه په کار دا دي چې کوم ځای کې دا پلان جوړېږي دی باید خبره اوسېږي یو اند تفکر او تحلیل په دې ده چې هر کله په هندوستان کې داسې کومه پیښه رامنځته کېږي لکه دغه پیښه کشمیر کې چې رامنځته شوې څو ورځې وړاندې پیښه یا هم په هلګام پیښه تحلیل په دې ده چې دغه پیښې خپله د بی جی پی یا د مودي چې کوم حکومت هغه هلته رامنځته کوي تر څو د خلکو توجه د آینده ټاکنو یا هم انتخاباتو لپاره ځان ته جلب کړي تاسو په دې باور هستئ ګورئ زه وایم چې د یو هېواد د ولسمشر یا د یو هېواد وزیر اعظم دا به هېڅکله هم قبوله نه کړي چې یو ورې وطني مینه ولري وطني احساس ولري د قدرت دپاره هم نه هېڅ امکان به ونه لري ځکه چې د هر هېواد بچی ځکه اوس د افغانستان کې پیدا شوی یم دلته د افغانستان بیت المال په ما سرمایه‌ګذاري شوي ده ما درس ویلی دی نو زه څنګه کولی شم چې د خپله خاوره کې داسې کار وکړم او د خاوره مور ده او د دې مور خاورې داسې کار به زه وکړم هېڅکله هم چې څوک ضمیر ولري وجدان ولري داسې کار به زه یم چې څوک ونه کوي دا خو بالکل هم په دوی باندې تورونه لګېږي یا په دوی باندې ټپي لګېږي دا هم ډېرې غټې خبرې دي دلته ډېر غټ استخباراتي ګروپونه دي بل اند او تفکر او تحلیل دلته په دې ده چې که دا رقم بریدونه ترسره کیږي نو د هندوستان حکومت داسې بانه او پلمه جوړوي چې یو ځل بیا پاکستان باندې برید وکړي او کوم 12 ورځنی کوم جنګ چې وشو د دواړو هېوادونو ترمنځ هغه جنګ یو ځل بیا راتازه کړي یو ځل بیا هغه جګړه ترسره کړي ګورئ زه څه وایم اوس جګړه خو هلته یې ولې نه کوله ولې ودرېده جګړه یې ولې ودروله د ټرامپ یو ټلیفون باندې ودروله جګړه کله چې یو هېواد وغواړي چې زه جنګ کوم جګړه کوم نه یې پرېږدي بیا د ټرامپ خبره نه یو چپ خبره ما جګړه نه پرېږدي جګړه مخکې وړي بله خبره دا کومه چې هند نه غواړي اوس چې د پاکستان سره ځان ټکار کړو ځکه پاکستان خراب دی پاکستان په اقتصادي لیول باندې په هر لیول باندې اوس خراب دی په نظامي لیول باندې ټوله دنیا ته د ده فوج اوس ډېر په ضعیف حالاتو کې معرفي شوی دی او ډېر په بد حالاتو کې معرفي شوی دی ډېر بدنام شوی دی فوج یې همداسې استخبارات یې بدنام دي داسې د پاکستان هر د دولتي ادارې کارمند بدنام دی ټولو نړۍ ته بدنام دی اوس نه غواړي هند چې د خپله جوړ هېواد د خپل ښه هېواد د اقتصادي هېواد پرمختللی هېواد د پاکستان سره ټکر وکوي ځکه پاکستان خراب دی پاکستان اوس نور هم ورسره خرابوي ځان سره هند نه غواړي چې ځان خراب کړي د پاکستان سره په هېڅ صورت باندې هم ځان نه غواړي چې ټکر وکړي ورسره نه د جنګ اوږدمهاله جنګ ورسره هغه غواړي چې جنګ ورسره وکړي ځکه پاکستان هم ورځي هغه وایي او دی به هم ورځي پاکستان به وایي دغه مشکلات څنګه زیاتېږي او هند به هم ورسره خرابېږي نه غواړي او پاکستان اوس حالاتو کې ډېر د زوب په حالاتو کې دی خراب دی نو دی خو فکر نه کوئ چې دا د هندوستان لپاره یو چانس ده
چې که پاکستان په خرابو حالاتو کې برید پې وکړي او لکه څنګه چې په کلونو د دوی ډیپلوماسي د دښمنۍ او غچ اخیستنې ښکاري خپل غچ ورڅخه واخلي یا هم دښمني ورسره پیل نه ګوره پاکستان داسې وایي چې اوس ته روان یې نور هم ته خرابېږي خرابۍ طرف ته روان یې نور هم خرابېږي ما ته څه ضرورت دی چې زه مداخله وکړم مستقیما تا سره جنګ وکړم ته خو خپله د منځه ځې کم وخت کې پاکستان د منځه روان دی ځي به نو چې زه څنګه تا سره ځان خرابوم یا ځان در سره وایم پرېږده چې ته په همدې حالاتو کې روان یې همداسې په تا کې جنګونه دې اخواته بلوڅ ورونه راجږدي جنګ یې روان کړی دی دا خواته ټي ټي پي دا خواته د ګلبدر ډله ده دا ټولې ډلې روانې دي په پاکستان کې جنګونه کې بل دوی په ګوندونو کې دلته په پاکستان کې چې کوم ګوندونه دي دغه اختلافات زیات دي لکه عمران خان ګوند وګوره مزیر ګوند دی غټ ګوند دی په پاکستان کې دا اوس غیر قانوني بندي شوی دی جیل ته اچولی دی د دې نه خو اوس هند ښه ګټه ښه فرصت دی هند ته د دې نه اوس ګټه هند داخلي هند ورته د خیر په غونډۍ باندې ناسته او بس ګوري شیبې شماري چې اوس پاکستان کله نظام پاکستان کې ګوندونه واک لري هغه ګوندونه واک لري چې د دوی خپل د دولت سره جوړ دي پاو سره جوړ دي ایسای سره جوړ دي د دوی د اداراتو سره جوړ دي هغه ګوندونه لري لکه اوس زرداری دا ګوند اوس ښه هغه لري نواز شریف دا ښه دغه پکې لري زور لري پکې پاور لري خو کله چې واقعیت یو داسې ګوند را جوړ شي چې د ولس غوښتنې ورسره وي د ولس هیلې پورې تړلې وي د ولس سره نږدې نه پاتې شوي لکه عمران خان ما مخکې وویل لکه عمران خان داسې ګوند دا بیا دوی نه غواړي ځکه عمران خان د افغانستان سره روابط ښه ساتل عمران خان د نورو هیوادونو سره هم روابط ښه ساتل عمران خان داسې ویل چې د هیوادونه چې زموږ نه ضرر مومي دا باید ونه مومي دا ضرر موږ باید ښه سالم هغه ورسره وکړو رقابت ورسره وکړو او ښه ورسره پاتې شو هیوادونو سره ګاونډیانو سره خو دا ګوندونه چې دي د نور ګوندونه دا نه غواړي چې د هیوادونو سره نږدې هیوادونو سره ښه پاتې شي په دې خاطر باندې چې دوی بیا دلته دغه پروژې دغه پیسې چې اخلي دا بیا نشي پیدا کولی د دوی خو دومره عواید نشته په پاکستان کې چې دوی د خپل عوایدو نه دا ټولې ادارې وچلوي یا د پاکستان پوځ یا دغه نور ادارات ټول په دې وچلوي دغه مجبور دي چې د یو چا نه پروژه واخلي یا مجبور دي د امریکا نه واخلي یا مجبور دي برطانیې نه واخلي ځکه پاکستان جوړ کړی برطانیې و د پاکستان چې ماسته شوی دی د برطانیې او د اوس قانون چې دی هم د برطانیوي قانون دی اکثر انګریزي قانون ډېره زیاته مننه بحث ته به دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو د بحث دوام ته که راغلاست دران صاحب را بشو په دې وروستیو کې د افغانستان ستونزو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومې ستونزې او کړکېچ چې روان دی البته په کډوالو باندې هم فشارونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې دوی په زور ایستل کیږي حتی محصلین حتی خبریالان حتی ښځینه وي حتی ماشومان فکر کوئ دا څومره په نړیوال قانون کې ځای لري څومره د بشري حقونو خلاف کار دی ګوره پاکستان تل ظلم کړی دی د افغانستان په مهاجرینو باندې د افغانستان په ولس باندې زیات ظلم کړی دی چې دا د نړیوالو قوانینو اصولو خلاف عمل دی د بشر حقوق چې دي څومره دا دوی تر پښو لاندې کړي دي هغه شان ظلم څنګه ظلم لکه فلسطین باندې چې اسرائیل کوي همدا شی ظلم د افغانستان په مهاجرینو باندې د افغانستان په ولس باندې د پاکستان کړی دی قسم نه قسم ظلمونه یې په دې افغانانو باندې وکړه که د اخوا پښتونخوا پښتانه دي که د دې خوا پښتانه دي په دې ټولو باندې یې وکړه دغه ظلمونه باعث دې وګرځېدل چې په پاکستان کې خپله ډلې راجګې شوې د دې دپاره چې د خپل حق وغواړي او د خپل حق نه دفاع وکوي هغلته په پاکستان باندې واوښتل او پاکستان سره جنجال جوړ کړ جنګونه کوي اوس په اوس حالاتو کې نو پاکستان ظلمونه تر هوچه رسېدلي دي پاکستان نه غواړي چې افغانان ښه اوسیږي پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې د امن راشي یا د افغانستان مسلمان د په خیر کې او په ښه والي کې ژوند وکوي د دې دپاره د دوی نه دوی بودیجې کنګل کړې تاسو به مانه ډېر معلومات په دې کې لرئ دوی بودیجې کنګل کړې دوی ونیوه جیلونو ته یې واچول غیر قانوني هغه کارونه یې وکړي چې هغه کارونه نه په اسلامي چوکټ اصولو کې شته او نه په انګریزي قانون کې شته چې دوی کوم کارونه کوي د پاکستان زه وایم چې پاکستان اوس سخته تېروتنه کوي اشتباه کوي باید د افغانستان سره ښې اړیکې وساتي په اوس حالاتو کې ځکه ګاونډي هېواد دی
د ګاونډي هېواد سره ښه سالم اړیکې پکار دي، ښه سلوک پکار دی، د آرامۍ ژوند پکار دی چې وشي. که پاکستان افغانستان ناارامه واوسیږي یا د افغانستان وګړي ناارامه واوسیږي، فکر نه کوم چې پاکستان د سالم پاتې شي یا د پاکستان ښه واوسیږي، ځکه پاکستان هم ځان خرابوي. پاکستان هم ځکه که په افغانستان باندې حملې کوي یا په افغانستان سره مشکلات نور زیاتوي یا د بزنس لارې د څومره چې افغانستان ته نقصان رسیږي یو په لاسه دوی ته نقصان رسیږي. که اوس فکر وکړئ د تجارت خبره څومره هغه دا کوم ځای ته ورسېده. بله ورځ برادر خبره اورېدلې وي چې تجارانو ته یې وویل چې تاسو په دې لار باندې نوره هغه مه کوئ، توکي مه وړئ، ما یې خوا نه رانیسئ، ما یې دې خوا نه. خو دا مطلب شو چې دا بزنس کمیږي، خپله صفر ته راځي. دا هغه حالات دي چې د افغانستان سره د خپله جوړ کړي دي. دا د غلطه پالیسي ده چې جوړه کړې ده د سیمې هېوادونو دپاره. راتلونکی څنګه وینئ؟ فکر کوئ چې کوم روښاني لیدل کېږي چې بیا به هم دغه ترنګلتیا او خصوصا تجارت راکړې ورکړې سوداګرۍ برخه کې به یو څه راکمې شي؟ تر څو پورې چې د خپله پالیسي د سره جوړه کړې نه وي، په د خپله پالیسي غور کړی نه وي، بیرته چینج کړي نه وي د پالیسي، دغه د کوم شوم هدفونه چې دی لري، د کومه پلانونه چې دی لري، چې دغه دپاره یې داسې پالیسي جوړه کړې نه وي چې زموږ ګاونډي هېوادونه نور باید په امن کې واوسیږي، نور باید دلته یو ښه دولت واوسیږي، ارامه دولت واوسیږي، افغانستان په خپلو پښو ودرېدلی دولت واوسیږي او ښه نظام واوسیږي. تر هغې پورې پاکستان ښه ورځ نشي لیدی، ځکه چې چاته چې بل چاته کویای کندې په خپله په کوی کې ته ورځي. نو دا هغه څه دي چې دا خلک ستړي شوي دي. نوره د افغانستان خلک هم ورنه ستړي شوي دي، د پاکستان ولس هم ورنه ستړی شوی دی د پاکستان نه. دا غلطې پالیسۍ د پاکستان اوس نه دي، دا 50 کاله 80 کاله. که موږ تاسو اوس راشو د کرزي دولت راغی که نه راغی، د کرزي دولت سره ولې ښه نه وپاتې دوی؟ ښه روابط یې ولې نه ساتل؟ همدا دوه مخې پالیسي چلوله. د اشرف غني دولت راغی، د دې سره یې ولې نه چلوله؟ د نه مخکې دولتونه او دغې سره کومه داسې پالیسي. بیا د اسلامي امارت مخکینی دولت چې راغی، تېره دوره چې راغله، هغې سره هم همداسې ښکر پښکر و. بیا چې اوس اسلامي امارت راغی، اوس هم دغه ښکر پښکر ده. دوی داسې فکر کوي، داسې وایي چې د افغانستان پالیسي په نړیوالو سټیجونو باندې موږ مخکې وړی و د سیمې هېوادونو په سټیجونو باندې موږ مخکې وړی. موږ داسې کولی شوای چې د افغانستان پالیسي په موږ پورې تړلې وای، دوی د موږ د ولکې لاندې وای، دوی زموږ د رسوخ دلته زمونږ زیات وای. مونږ چې څه ویلی پکې افغانستان منلی، د افغانستان مشرانو د افغانستان چارواکو دا منلی، دا خبره ورخیستی. ولې دا به څنګه افغانستان یو ناپېیلی خپلواک هېواد دی، ولې به یې مني د چا پالیسي؟ د افغانستان خو خپلواک دی، چې خپلواک واوسېږم زه څنګه د بل چا پالیسي ومنم او څنګه زما پالیسي د په نړیوالو سټیجونو باندې دوی د کډوالو برخه کې د پاکستان پالیسي څومره ظالمانه ده، څومره د دوی سلوک د نړیوالو اصولو سره په خلاف کې دي؟ بیخي 100% کې ګوره 100% کې هغه اصول چې نړیوال دي، هغه قوانین چې نړیوال دي، هغه دوی تر پښو لاندې کړي دي. زه دې ته فکر وړی یم دې ته چې ولې نړیوال چوپ پاتې دي په دې مسله باندې. د افغان مهاجرینو سره ظلم کیږي، ول نړیوال چوپ پاتې. زه هم داسې فکر وړی، زما په نظر خو دغه ده چې که چیرې د دوی خپل هېوادونه وي، لکه هلته په خپل اسرائیلو باندې چې حملې کیږي یا د ایران د خوا نه د بل دا د دوی خپل نږدې هېواد ګڼل کیږي، د دوی ورسره جوړه ده، دوی ورسره رابطه ده، دوی هغه هماهنګي ده. نو په هغه کې بیا حقوق بشر هم شته، بیا نور هغه مسالې ټولې راښکاره کیږي. خو دلته چې په مسلمانو هېوادونو باندې مشکلات وي، ستونزې وي، په کفري هېوادونو باندې نه وي، په مسلمانو هېوادونو باندې دوی بیا غلي پاتې. مسلمانو هېوادونو څومره همدردي کړي؟ پاکستان په خپله دا کار کوي، ایران زموږ ګاونډی دی، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دوی څه کړي دي؟ څومره غږ یې پورته کړی؟ ګور نه دی دومره زیات غږ هم نه دی پورته کړی. دوی هم ځکه تاسو ویل چې اسرائیل خو په یو د امریکا ته نږدې دي او په ټوله کې اروپایي غربي هېوادونو ته مسلمانو څخه څومره ګیله کیږي؟ ډېره ګیله مسلمانو نه ده. که اوس مسلمان هېوادونه په یو خوله وایي، یو اتفاق وایي، یو اتحاد وایي، یووالی یې کړی وایي، ولې به په یو مسلمان هېواد باندې ډېره ګیله د کوم هېواد څخه ده؟ ډېره ګیله د عربو هېوادونو نه کیږي. په عربو کې له کوم؟ عربو کې د سعودي شو، قطر شو، د دوبۍ شو، کویت شو، مصر، همداسې ټولو هېوادونو نه کیږي. د دې هېوادونو نه کیږي. همداسې زمونږ ګاونډي هېوادونه چې د ایران دی، ترکیه دی، دغه نه هم کیږي. ځکه مسلمان هېوادونه دا هماهنګي وکړو، کله به دا ګوره داسې ورځ به راځي چې په دوی باندې به بیا سخته وي، په دوی به مشکلات وي، دوی به مهاجر کیږي. دوی ته هم دا ورځ نه غواړي امریکا او برطانیا او دغه هېوادونه او د نټو دغه هېوادونه نه غواړي ښه ورځ، نه ایران ته غواړي، نه یې ګوره سعودي ته غواړي، نه یې قطر ته غواړي، نه یې د نورو هېوادونو ته غواړي، او نه یو چا ته هم نه غواړي. نو دا به داسې ورځ راغلې وي چې په افغانستان کې به ارامي وي، انشاءالله افغانستان به محفوظ وي، او دوی ته به مشکلات وي، ستونزه به وي، دوی مهاجرین به بیا داسې ګډوډ وي، همداسې به په مهاجرینو باندې ظلم کېږي. دا به کېږي. زه داسې وایم چې مسلمان هېوادونو ته پکار ده چې یو موټی شوی وای، یو خبره یې وه ټوله،
په یو خبره باندې ولاړ وای چې په افغانستان ظلم کېدای ټولو غږ راوچتولی ویلی چې باید ونیشي دا ظلم ونشي که په ایران باندې کېدای ټولو هیوادونو په دې باندې دا امکان لري چې داسې وشي ولې نه لري دا داسې کېږي چې دوی په دغه ټول یو کنفرانسونه جوړ کړي په دې باندې بار بار کنفرانس خو شته OIC د اسلامي همکارۍ سازمان بیانیې هم ورکوي غونډې هم جوړوي د دې څخه نور څه پکار دي نور دا پکار دي چې دا کومې غونډې جوړوي دا غونډې عملي کېږي ولې نه دغه عملي کولو دپاره عملي جامه باید ور واغوستل شي د عملي کولو دپاره باید پلان جوړ شي چې موږ دا غونډې هم کوو اسلامي دغه هم جوړ کړی دی دا کنفرانسونه هم کوو غونډې هم کوو ولې نه عملي کېږي د دې دپاره یو داسې میکانیزم پکار دی چې عملي شي کوم پلان چې دلته جوړیږي او کومه پریکړه چې کېږي پریکړه باید عملي شي دا پریکړې نه عملي کېږي که دا عملي کېدای ولې به دا مشکلات په مسلمان هېوادونو پرون د اسلامي امارت پایان ذبیح الله مجاهد ویلي چې بعضې ګاونډي هېوادونه خپل فضایي حریم ته اجازه ورکړي تر څو د امریکا کوم ډرون بي پیلوټ الوتکې چې دي د هغو څخه راتېرې شي او افغانستان ته راشي او افغانستان هوایي حریم نقض کړي فکر کوئ چې دغه ګاونډي هېوادونه به کوم دا ګورئ دغه د پاکستان ډېر زیات پاکستان دی زه چې څومره فکر کوم زما په فکر باندې زما په شخصي نظر باندې دا پاکستان دی مخکې ما ډیور کړي وي مخکې ګوره چې د اسلامي امارت مخکینی دولت و چې دلته د امریکا راتله د کوم ځای نه راغله خو راغله د پاکستان نه پاکستان ورته د اډې ورکړې اوس یې ماډي دي په پاکستان کې دا اوس خپله پارلمان غړي دي د پارلمان غړي چې دي د پارلمان غړي هغه وایي خپله چې دوی اډې ورکړي دي اوس هم په پاکستان کې اډې دي د امریکا نو د کوم ځای نه راځي خو دا پاکستان اډې ورته دا بالکل د پاکستان سل په سلو کې دا پاکستان ورسره دی دا د امریکا ګوره ما درته و چې د برتنیا جوړ کړی دی دوی چې څه ورته وایي هغه پالیسي دوی مخکې وړي پاکستان بله لار نه لري بل عواید نه لري همدغه عواید دي د دغې لارې نه دی دغه د خپل اداره ساتي د خپل پوځیان همدا ساتي صحیح دوی ته د خپل هوایي کوم حریم چې ده یا فضا پلاس ورکول امریکایانو ته بیا له هغو څخه استفاده افغانستان ته راتګ او د افغانستان د هوایي حریم څخه سرغړونه نړیوال قانون څخه څومره سرغړونه ده سل په سلو کې سرغړونه ده او دا د دوی دپاره په زیان هم تمامیږي دا په مشکلاتو ما وړي دا خبره ولې ورکوي ته زما په مقابل کړه روسیې نه ورکوي صحیح ده چې مسلمان هېواد نه دی تاجکستان ازبکستان دا یې نه ورکوي ایران یې نه ورکوي ترکیه یې نه ورکوي هند یې نه ورکوي ته یې ولې ورکوي نو خو دا مشکلات دي دا ستونزې دي دا ګوره دغې عواقب به ډېر سخت وي سخت به تمام شي پاکستان څه عواقب به وي پاکستان دا عکس العمل به کېږي دا اسلامي امارت مشرانو ګوره بار بار ذبیح الله مجاهد تاسو هغه ونه لیدو چې ویل مستقیما دا خبره وکړه چې که زموږ په افغانستان باندې بیا حمله کېږي موږ به په هغې هېواد باندې هماغه شان حمله کوو څنګه حمله چې دوی کوي هماغه شان حمله هغه شی ځواب به ورکوو نو دا خو ترخیږي نور هم د مسله نور هم پیچلې کېږي نور هم مشکلات سره مخامخ کېږي نور هم ستونزې زیاتېږي دا ستونزه چې زیاتېږي خو همدې نه زیاتېږي چې ته راځې زمونږ هېواد په مقابل کې ته ډم ورکوې ته د خاورې نه زمونږ په فضا باندې تیاره راځي نو ګرځي دلته ډرون بریدونه کوي نو موږ څوک د افغانستان ولس یا د افغانستان دولت درته غلی پاتې شي ځواب به در نه کړو 2 هېوادونو ته ځواب ورکوو او همدا شی په ځان پورې بارود تړل دا یې کول شو بیا تا سره دغه نشي کولی کوي نور چې نه وي تا سره هر قسمه امکانات چې دوی سره وي امکانات خو په لاره اچوي تا نه خو د خپل غچ اخلي دا خو حتما پکې راځي نو د دې په کار دغه دا چې ما مخکې وویل چې ګاونډیتوب باید صحیح وشي پالیسي باید سره پاکستان جوړه کړي دغه ګاونډیتوب دغه پالیسي پاکستان کې باید څوک جوړه کړي د دوی ملکي حکومت پوځي حکومت پارلمان په ټوله کې لومړی وزیر څوک دوی نه صلاحیت اخیستل شوی دی څوک یې جوړه کړي دغه صلاحیت د دوی نه ګوره صلاحیت اخیستل شوی پارلمان نه صلاحیت اخیستل شوی دی سیاسي ګوندونو نه د کمو ګوندونو نه صلاحیت اخیستل شوی 2 ګوندونه دي مشخص چې د دوی سره په راس کې دي د پوځ سره ټول پوځ اخیستی دی پوځ به د بل چا په لاس کې دی د بل چا په اشارو باندې تویږي درست نو ایم نه جوړوي درست هغه پیدا ده په دې کې پوځ د بل چا اوس د تاسو تلویزیون ریموټ زما سره وي په لاس کې زه اوس تلویزیون ته ناست یم تاسو چینل رانیسم بل چینل رانیسم ترکی چینل رانیسم هندي چینل کوم چینل چې رانیسم او تلویزیون ریموټ زما سره دی د دوی هم ریموټ د پاوچ د بل چا سره دی هغه یې ته ووي ډېر ښه جامبندي کوو په لنډو کې وخت هم تمام ده څه کول پکار دي په 1 دقیقه کې کول دا پکار دي چې ګورې پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان سره ښه سلوک ولري پاکستان ته پکار ده چې د هند سره ښه روابط وساتي افغانستان ته بیا څه پکار دي افغانستان ته هم پکار دي چې ټولو هېوادونو سره ښه روابط وساتي لکه څنګه اسلامي امارت مشران چې وایي هندیان چې وایي
وایي چې موږ ښه روابط غواړو دا ښه پالیسي ده غوره پالیسي ده چې جوړه شوې ده پاکستان ته هم داسې پکار ده چې ووایي چې موږ ښه روابط غواړو مشکلات نه غواړو ستونزې نه غواړو په سیمه کې په دې هیوادونو کې دا بیا دلته کولی شي چې ښه امنیت هم راشي ډاډه امنیت هم پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په هند کې هم په نورو هیوادونو کې د نږدې هیوادونو کې هم مشکلات او ستونزې حل شي او د ستونزې لاره حل کول یې همدغه ټکی دی. ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو شنونکی اسماعیل زدران صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمندو لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.